دلتا دا دی فتنو پا دور کے زمان نوجوان داسی دا غفلت پا خوبو دغی دا دغی نوجوان درا بیدار ولو دا پارا دا دردون بیانول ضروری دی دے ٹک ٹاکو کے دا ڈرامو فلمونو بے حیائی کے پا دے فحاشی کے کامیابی نشتا ستان ستا پیغمبر یو زندگی غختلی دا ستان ستا پیغمبر دا ایمان میوار غختلی دے تان ستا پیغمبر دا ایمان انتہا خودلی دا او تاسو دا پتا دا اے امتیانو ستاسو پیغمبر تاسو دوئی ما سرب مینا کوئی اے دا اللہ حبیبا سمر مینا در سروکم زخو منز کو مکنا زخو حج لمزما زروجیم نسما اے دا اللہ حبیبا سمر مینا در سروکم ننا صرف حج نا صرف روجن نا صرف زکاة نا صرف صدقے و خیرات نا واوری پکولاو غگنو سمر مینا سمر محبت سمر مینا سمر محبت لا يؤمن احدكم لا يؤمن احدكم لا يؤمن احدكم ایت دی سبق دہرائی لازمی دا لازمی دا لازمی دا تا ترغی پورے مومن نشی کے دے ستا ایمان قابل قبول نہ دے ستا ایمان قابل قبول نہ دے ستا منز قابل قبول نہ دے ستا روجہ زکاة قابل قبول نہ دے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اے دے بچون برا سر زیادہ منکے دنیا کی جسدی دین بمرا سر زیادہ منکے اغیر نباد ستا ایمان قابل قبول دے کہ رب منی او پیغمبر نمانی شپلانت چے میں رہبر نمانی دے بدنصیب جہنم تبزی چے میں نیاز بین دوست اکبر نمانی پتاسو کی ناس ہر یو بچے حضرت مولانا قاری اکرام الحق بجوڑی گی انشاءاللہ لا سنو اچت کے اعلانو کئے ہر یو بچے با حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ فاروقی جوڑی گی انشاءاللہ ہر یو بچے با مفتی ندیم جوڑی گی انشاءاللہ اخائے دی قادیان تا اخائے دی شیعت اخائے چی زمن دخپل پیغمبر سرمین دا آو زد ابو بکر صدیق پا صداقت باندے فخر کوما آو زد حضرت عمر پا عدالت باندے فخر کوما آو زد حضرت عثمان پا سخاوت باندے زد حضرت علی پا شجاعت باندے او زد بلال حبشی پا عشق و جنون باندے فخر کوما انشاءاللہ اغویرہ لڈرامی و فلمونا جوڑ کل دا سا شہرانا جوڑ کری دی غیرت ایرانا ختم کڑے دے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں جسے کہ زمانہ بنا گیا سچل نروان نشوے دے بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے خپل تاریخ وہ لٹوا خپل ننگ و غیرت وہ لٹوا دخپل پیغمبر دردنا مطالعہ کا دخپل و صحابو قربانی مطالعہ کا پتہ بہو لگی چی زمنگ استاسو دا زندگی مقصد سے دے او زمنگ نوجوانان پا سوشل میڈیا باندی دا قادیانانو بیانون آوری ابل و رضی اوراغ ہے ماتے موبائل خودو ماتے مولانا سیب دے خوڑر خولے تقریر کئی ما ورتوی دا اللہ بندہ دا خود محمد الرسول اللہ دشمن دے دا خود محمد مصطفیٰ دا ناموز دشمنان دی زما پلار دا دیو سڑے کنزل کئیو زدی ور سرا دوستی کوما
نو بیا دې یو سړی دومره جرأت کوي چې زما د پیغمبر په ناموس دی حملې کوي او زه دې د هغه سره دوستي کوم او هغه سره دې تعلق کوم. اسلام او دین خو لرې خبره ده، دا د پښتو تقاضا ده. لگ غیرت ځان کې پیدا کړئ، لگ جرأت ځان کې پیدا کړئ. هغه دومره جرأت کولی شي، دومره جرأت کولی شي. او نن ستا په کلي علاقه کې د محمد مصطفی د ناموس د خاطره علما را جمع دي، طلبا را جمع دي. مړه نن هم ته خپل روزګار لتلی او ته په دې انتظار یې چې ما ته به د کوثر ساقي محمد مصطفی سرور کائنات هغه جام راکوي او زه به هغه جام څکمه که نه. د کوثر ساقي به جام هغوی له ورکړي د الله په نوم چې مال او سر بخي. ته د الله په نوم مال او سر بخلی شي او که نه ته د محمد مصطفی سره مینه کوې نو څومره کوې. نن خو اعلان وکړه که نه چې پته ولګي هغه نقلي مجنون دی، نقلي مجنون د لیلا په مینه کې لیونی و. څه شی و؟ لیونی و. او داسې لیونی و چې په ځان نه پوهېدو. یو سړی په منځه ولاړ و، د هغه په دې مخه تېر شه او چې په مخه یې تېر شو هغه پسې سلام واړو. وی نظر دی نه لګي، وی زه په مونځ ولاړ یم او په مخه مې تېر شوی. مجنون ورته په خندا شو، وی زه د خپلې لیلا په مینه کې داسې لیونی شوی یم که نه چې ما ته ونه لیدلې چې ته په کوم ځای کې ولاړې او ته څنګه د خپل رب په عشق او محبت کې ولاړې که نه چې تا زه ولیدم چې زه ستا په مخه باندې تېر شم. دومره بې وفایي خوند نه کوې. هغه پیغمبر خلکو په تیږو ویشتلی دی، تا ته پته ده. هغه پیغمبر په هغه خلکو ګندونه اچول، هغه ته تکلیفونه رسول، تا ته پته ده. هغه د دې دین د خاطره، اسلام د خاطره، د دین او اسلام د سربلندۍ د خاطره هجرت کړی دی، تا ته پته ده. هغه خپل کور کلی علاقه پرېښودې ده، تا ته پته ده. هغه جهاد لتلی دی، تا ته پته ده. هغه په جهادونو کې زخمي شوی دی، تا ته پته ده. هغه لوږې تېرې کړي، خېټه پورې تیږې تړلې دي، تا ته پته ده. هغه څومره سختې تېرې کړي، هغه څومره تکلیفونه تېر کړي، تا ته پته ده. تاسو چې په خپلو ودونو کې تماشې کوئ زه خفه کېږم. تاسو چې په خپلو ودونو کې تماشې کوئ زه خفه کېږم. په دې ودونو کې د محمد مصطفی د ختم نبوت تذکرې پکار دي، ځکه دا واده د مسلمان د بچي دی که نه. موږ خفه کېږو، موږ نن په لار باندې رواني. د مسلمانانو د کور نه د ګانو بجان آواز راځي. بڑا دا د مسلمانانو کور دی او که د محمد رسول الله د غلامانو کور دی. تا ته پته ده که نه چې زما په کلي علاقه کې به علما را جمع کېږي او دغه علما په یو درد او فکر کې را جمع کېږي. او درد او فکر دا دی چې دې خلکو ته پته ولګي، دوی ته پته ولګي که د محمد مصطفی سره مینه نشته، ایمان قابل قبول نه دی. وای ورته دا د قرآن مزاج دی. قل ان کنتم تحبون الله تحبون الله تحبون الله. که رب سره مینه کوئ، رب سره محبت کوئ، د رب ربوبیت منئ، د هغه افضلیت منئ، د هغه فوقیت منئ، نو ووایه ورته فاتبعوني فاتبعوني فاتبعوني. ستا اتباع به کوي، تا سره به مینه کوي، تا سره به محبت کوي، تا سره به محبت کوي چې ستا نامه پکې نه وي که نه. دا کلمه د دوی مکمل نه ده، نه ده. ووایه په جمع اعلان وکړئ لا اله الا الله محمد رسول الله. شیخ الهند رحمه الله وی جنت ته خطاب کوي.
जन्नत ता खिताब कई खा दादा काबिरीनो द इश्क व मोहब्बत इंतहा द मुड़ लग हुई वावरई कना तुझ में हूर व कसूर रहते हैं मैंने माना जरूर रहते हैं लेकिन मेरे दिल की तवाफ कर ए जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आखिरी खबर दर सर शरीकों में बे बदर ने इजाजत वाड़म मुसैलमा कज़्ज़ाब द नबूवत दावा उखड़ा मुसैलमा कज़्ज़ाब द नबूवत दावा उखड़ा और यो फकीर मलंग मखी तवलाड़ दे द मुहम्मद रसूलुल्लाह सहाबी दे हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वरगे वर्तवई अंत कज़्ज़ाब तदरुगजन और गुस्सा वर्तवई अतशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह त गवाही वर्के चे मुहम्मद दा अल्लाह रसूल दे नो वर्तवई नअम मुहम्मद दा अल्लाह रसूल दे अगर पे गुस्सा के रागे वर्तवई व इन्नी रसूलुल्लाह मन मने अगर तवी ला अस्माउ नावरम दस गाड़ी वाड़ी है ज़दक़ पल पैगंबर खिलाफ यो खबरम नशम बर्दाश्त कवले ब्यावर तवई वसम गवाही के जल्लाद राव गुख्तो दे ज्वंदी इंसान ने पुज्वंदुनी बांधे लाश कटकड़े दे दा खबर पे खुले बांधी कौल आसान दी तो खुद सारे मुंस्तनशी उचते दले ता तस पता लगी तो पखपल मख बांधे द मोहम्मद मुस्तफ़ा दा जर्रीन उसूल और दा गिरा मुबारक नशे पर खुद ले ता तस पता लगी दा खबर खत्म कर बस और चिट रखो माउी का आखिरी खबर को सही बस कम कर हजरत से बेमाना बात खबर है अल्लाह दे मंगो तासु द अमल कुलु तौफीक रा नसीब की जुलम गाड़ी चिड़ियर सदरते हुए कना बशरान रागली दी मंग द पारडीर मुअज्जज दिखा खपमीनी मोहब्बत सरवत के नहीं और काशिफ मौली से ढेर प तकलीफों बांधे दा प्रोग्राम रा जोड़ करे दे नुचे तासु वर्ता टीम वर्के हो तासु के नहीं नु दा मशरान बम खबरी कई नु खप शौक व ज़ौक़ ब खबरी कई नु दा गरीबानन ब तुशु कुर्सो तसवई जुमे पर तासु ने के नहीं ना वक्त लाड़ शे जुमात ता दी खपल उलमा सर के नहीं इंशाअल्लाह ढेर फ़ायदा बदर कई खाचा उलमा सर मीना कड़ी अल्लाह दे द औलाद की द ख़त्म नबूवत मुजाहिदीन पैदा कड़ी दी द्वी सर बमीना कौ कना इंशाअल्लाह अल्लाह दे मंगो तास्त द अमल कुल तौफीक रा नसीब की व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यौम देवबंदी सर बन खोगे यौम देवबंदी सर बन खोगे